د افغانستان راتلونکې لوبې او د زمبابوې لپاره بد خبر. په روان 2019 کال کې د افغان ملي لوبډلې راتلونکې لوبې په سپتمبر او نومبر میاشتو کې دي. د روان کال په اګست میاشت کې د افغانستان داخلي لیګ شپږیزه سیالۍ په کابل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. له یادو سیالیو وروسته افغان ملي لوبډله بنګلادیش ته سفر کوي ترڅو په درې اړخیزو لوبلړۍ کې برخه واخلي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش هیواد په کوربه‌توب د افغانستان، زمبابوې او بنګلادیش ملي لوبډلې ترمنځ شلوریز ټرای سیریز یا درې اړخیزه لوبلړۍ ترسره کیږي. په دغه سیریز کې د افغانستان لومړۍ لوبه د سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه د زمبابوې سره ده، خو د کرکټ نړیوالې شورا ICC لخوا تازه د زمبابوې ملي لوبډلې تر 3 میاشتو پورې له لوبو کولو څخه منع شوې ده. د زمبابوې کرکټ اداره د سیاسي مداخلو له کبله د بندیز سره مخ شوه. زمبابوې په دغه سیریز کې ګډون نه کوي او یادې لوبې د افغانستان او بنګلادیش لپاره خپلمنځي شوې دي. له یادې ترای سیریز وړاندې افغانستان له بنګلادیش سره یوه ټیسټ لوبه هم کوي چې د دواړو ترمنځ به لومړۍ ټیسټ لوبه وي. افغانستان خپله لومړۍ ټیسټ لوبه د هندوستان خلاف بایللې، خو خپله دویمه لوبه یې د آیرلینډ خلاف ګټلې ده. له یادو سیالیو وروسته ټاکل شوې چې د افغانستان غوره لیګ سیالۍ په اکتوبر میاشت کې ترسره شي او له دغه لیګ وروسته افغان ملي لوبډله به هندوستان ته ولاړه شي. د روان کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په کوربه‌توب هندوستان کې د میلمه ویسټ انډیز او افغانستان ترمنځ او نړیوالې لوبې ترسره کیږي. په یادو لوبو کې لومړی د 3 شلوریزو لوبو لړۍ ترسره کیږي چې بیا ورپسې د 3 500 لوبو لړۍ ترسره کیږي او په وروستیو کې یوه ټیسټ لوبه هم ترسره کیږي.